د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ مذاکرات ناکام پای ته ورسېدل. دا چې د ولسمشر غني او عبدالله ولې یوې ګډې هوکړې ته نه دي رسېدلي، په دغه ویډیو کې ټول حال را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ولسمشر اشرف غني او عبدالله ترمنځ د جوړجاړي هڅې ناکامې شوې او ولسمشر غني به له پلان سره سم نن لوړه وکړي. یوې حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د جوړجاړي هڅې بریالۍ نه شوې او ولسمشر غني به نن رسما لوړه وکړي. دې سرچینې زیاته کړه له تېرو څو ورځو راهیسې د دواړو ډلو کسانو خپلو منځو کې خبرې کولې او هڅې روانې وې چې روان ټاکنیز جنجال حل کړی شي، خو کومې هوکړې ته سره ونه رسېدل. سرچینې دا هم ویل چې په دې خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او ځینو نورو بهرنیو ډیپلوماټانو هم برخه درلوده. د سرچینې په وینا حکومت بشپړه هڅه وکړه چې د اساسي قانون سره سمه یوه حل لاره پیدا شي او ستونزه حل کړای شي، خو د مقابل لوري غوښتنو دا چاره ناشونې کړه. د ولسمشر سلاکار فضل محمود فضلي لیکلي حکومت بشپړه هڅه وکړه چې د اساسي قانون سره سمه یو حل لاره پیدا شي او ستونزه حل کړای شي، خو د مقابل لوري غوښتنو دا چاره ناشونې کړې ده. بل خو عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غوښتنې د لوړې مراسم ځنډولي دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.